دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تللی و، کلی کې څه ګوري چې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې. اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازرم په 2. پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسو. مرید ډیر مانداو، هغه چې حضرت لږ به ایثار شي، ډیر مانده مو دا سوچه غوړي ډیر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم. هغه سوچه غوړه خو به اخره خو 60 بدی ګوسیم خوري. وې چې نه صاحب لږ ایثار شه ډیره ښه ده چې ایثار شوی دی. نو شیخ صاحب شورو پې کړې ده، خو چې میاشت 2 تېرې دی شیخ نه داسې کټی جوړ شه چې بیا به په ملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی دی په یو سړي باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړی نه ټینګېده. بادشاہ ته راپورټ وشو چې جی دا سړی خو مانده دی او په دې مرۍ کې کړی نه ټینګېږي، بوټه تې بیا وځي. بادشاہ وی چې بھائی دا څه ضروري ده چې همدې پانسی کوي چې د ده مرۍ کې کړی نه راځي. غټه مرۍ والا وګورئ خو یو سړی مړ کوي هر څوک چې ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټوي چې وې کتې دا د پیر صاحب مرید باندې او وې والله د ده مرۍ والا فټ ده راوي نیو شیخ ولې لکه وروره کړی د بل چا په مرۍ کې نه فټ کېږي. وې نو ما څه کړي دي بیړم غرکشه؟ وې څه دې کړي نه دي، هلته کړی په بل چا کې نه راځي، کړي دي هېڅ نه دي او کړی په تا فټ کېږي. پیر لراغی چې غرق شم اوس ما څه کړي دي چې وایي کړی په بل چا نه فټ. وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچه غوړي خو خورې او 60 بدی ګوسې هم خوري. وی پیرا خدای ته ګوره اوس ته چل کاوه. نو پیران خو ډېر هوښیار مې کړ، ډېر هوښیار. زه رښتیا ته هم ډېر خفه یم چې ما ځان ملا کړی، ډېر خفه. چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته یم. که ځان مې پیر کړی وی داسې مزه به یې کولی، لوی خوند به. اوس خو صاحبه په قهر اخته. د ټریفک د سپایي غوندې که ښځه را روانوي چې ما، که جینۍ را روانوي ما، که هلکان را رواني ما، 3 لارې بلاک کړی، 3 واړه درته کنځلې کړي. دوست تو خایا چې دوست به دې سو. پیر لغو کا خزه ورغله په سر ول لاس را کاږي، الله دې نورم خکا کجینه ورننه واتم پسینه مینه ورته، الله دې نورم خکا. اني آسان شی دی، مال دې پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کو دي مولا توب ګران کا. نو پیران ډېر هوښیاري، هغه ورته اوس مې خلاصوه. وی بداس چل دی چې سبا لا د دې 500 دا کړی ده. پیر یې ورته ووایي چې تا نه مخکې به پې زه ورمنډه کړم او بیا ته پې ما نه مخکې ورمنډه کوه، زه به ته به سره ونښلو. بادشاه به یو تپوس وکړي او زه به یو خبره وکړم، ستا ځان به خلاص شي. چې سهار شو بادشاه راغی چې سړی پانسي کېږي. دی پیر په دې کړی ورمنډه کړې، مرید یې پې ورمنډه کړې، دواړه په فرضونو دي، یو وې زه پې ورځم بل وې زه. بادشاه وی دا چل څه دی؟ پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولیده چې په دې کړی کې جنت دی، چې د چا غاړې ته پرېوته نیغ به جنت ته ځي. زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم
او دی وی چې نزز دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کېنئ جنت ته زه ولې نظم کړای بادشاہ په خپل غاړه کې اچولې ده او د خپل خلې له اډر ورکوي راکاږي او چې ګړچ شوی دی سټي التا پیروي مرید ته چې تخته بیړه دی غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړای ځان ته پخپلا اچي پخپلا شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه دی اسلام 15 کال وشو اسلام په ټي وي کې دمانم لګیا دی اسلام دې په یو بل خبره ووري ما ته ګوري ما ته یو سړیو خبره خو پوهیږي کنه ملغلره بیا مونتا نو مال چې نوې کفن راوان غونده د نوې کپڑے کفن زما جوړ نکې بابا ولی وی بچیا نوې کپڑے خو ژوندیا غوندي د زینت د پاره ستا پلار چې مړ شي نو د مړو د زینت سره څه کار دعا راته کوه چې الله د حضور په خوا کې د اوسېدلو زینت راته نصیب کړي څه سات تېر شه انا لله و انا الیه راجعون قبر وکلسته شه د حضور په خوا کې جنازه اوچته شوه لحد کی خوې شو ورپسې د کاڼي تبزیو لګولې سشګاو خو د قبر مبارک ته صحابه بیا کاڼي را لری کړه چې دا شګر او باسو سګوري چې د رسول الله د روزینا د رسول الله لاس راوته دی او ابو بکر ځان ته غاړه استه دی ورته یا ابو بکر په خدای قسم زه خود ډېر وخت نستا په انتظار ما صحابه غبراو شو یکدم کانی بیا ولګول او قبر بند د نرستو انتخاب د امیر المؤمنین عمر فاروق شه اکه سي ډېر وګدي دي لنډه غوندي درته کومه د شپې ګرځي لګیا ده په خپل دور حکومت کې چې اسنه چې د شپې زوده موچاته تکلیف ونشي اسنه سګوري چې یو خزاده بچی ورته پراته دي پر اور باندې کټوي خده چې بچی وجاړي دا کټوي کې سمسي وي چې کړکړ غوندي आवाज وشي بچی بیا غلی شي امیر المؤمنین لري نو ولار دی دا تماشا کوي چې نږدې ورغه بیبي دا څه کوي اگر ته ځه کار کوه وینه بیبي حل بوي وزاد دردمند زړه ولې درد ہے زه خود دردمند ما ځه د جلسې ته پولیس والا هم ډېر راغلي واورئ کچا درته وې په لار کې پروت و بې کسه مصیبت زده او درته وې څوک او درته ځه لار لنډوانو چې لته ورنکې دیخوا وګورئ لته ورنکې قیامت کې برنګ رنگ خلق نیولی بادشاہان به پس نیولی بادشاہان چې د چالاس کې اقتدار دی د چالاس کې حکومت ته څوک پانسی کول او عمری کول کوي دا به پس نیولی دا به پدی نیولی چې تما د زمکه بادشاہ کړي دې د پاره وی چې د غریب در نګوره مال را نشي اسمان ته سره نه را نشي
ټولو وای د غریب آه درنا مال رو نرسی اسمان تا او تانا د غریب آه مال راغلے دے نو په خپل ذات میں دے قسمی کدی پرید بادشاہان با پدی کی نیولی مولیان بیرانی ولی اسپایان غریبان خو ما دغه کړه دا لګوران دی مولیان به پدی کی نیولی د وظیفو ډکه ټوکرای پرتای ملنګ راشي وګه مولا صاحب وګه ما وای زه ما وګه ما واټ خبر نه مونږ په خبر کې دا کیسې ډېری ځکه ته وظیفه غواړي پچای ډکه پر وګه مولا صاحب پچا او یو دوانو راکا وګه ما او چړیا وله په خخته غریب منډه کی مليان بعمراني ولي داغه خبر وي واعظا چو جلوہ بمحراب و منبر میں کنت چو بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند خوبان دے سلور بمنس کی گی واعظا چو جلوہ بمحراب و منبر میں کنت چو بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند مولیان بیرانی ولی پیران بیرانی ولی چتا خو یخ سوری تناستوی خپارام پا مزناستوی دا مرمرو با اقدارانو سر پا سرک گنتی و بیلچے والی او طالب شکرانہ پیش کرنو پا اوڑی کے بدن واسکٹا چولے او جیب کے بدن واچولے تدا کمی مور بچے وی کم تے پردے پدے قوم خرسو دا دے دا سی مثال لکه یو بس ایکسیڈنٹ دا چا لاس ماتی دا چا خپا ماتی دا چا سر ماتی دا چا پختای ماتی دا چا خیٹ اشلی دلی دا چا ملا ماتی یو اسپتال کے ڈیرے پروتی یو وای سر میں لاڑا بلوی لاس میں لاڑا بلوی خپا میں لاڑا بلوی ملا میں لاڑا او ڈاکٹر اریانی جو خدا سر والا تور منڈکم کا خپو والا تور منڈکم کملے والا تور منڈکم مولیان روحانی ڈاکٹران او ملک ټول ایکسیڈنٹ کړي دي سوک خزه نه خبر نه ده سوک لور نه خبر نه ده سوک زوی نه خبر نه ده سوک ځان نه خبر نه ده سوک دین نه خبر نه ده سوک مذهب نه خبر نه ده سوک اسلام نه خبر نه ده او ډاکټر اریان نے چې زینو کم پسې طالبانو لاورشي جلګه دا کتاب دا سیوایا دا سیوایا دا سی کدی نور پسې ورشي جلګه دې خزو ته لګي واګي واچوي خدای ته وګورئ دا سبرام بار رئیس چا پسې هغه د یو خزه لور مړاوه هغه نه مخکې مور مړاوه هغه نه مخکې پلار مړو هغه نه مخکې رور مړ الور باندې جړل ورته ول بچڑی میں کس کس نوروا بچڑی میں کس کس نوروا ماں نوروا کہ پیو نوروا کہ پیراوا نوروا کہ بچڑی تنوروا سک جاڑ مور جاڑم پلار جاڑم رور جاڑم کتاو نو عرض میں داو چې د مجلس او د وخت تقاضا خو صرف علمی خبره طالبانو سره یو څوک ول هغه ما سحر عرض کړي یو خبره پاتې و چې طالبګیرای سره او ملاتوب سره د اهل دل او هم نشینی به ضروری وي علم وشو اوس علم د پاره به اهل دل لټای
اهل دل هغه خلق دی چې چاته درد وی پاندرون. مولانا وی گر تو سنگ خار مرمر شوی، گر تو سنگ خار مرمر شوی، چون بصاحب دل رسی گوهر شوی. ککان او لوټه او صاحب دلو ته چې ورشي جوهر بدر نه جوړ شي. نیکان اولیاء الله زما عزیزان په دغه زمره کې یو عالم تیر دی لوی، مولانا جلال الدین رومی. عالم او ډېر ښه عالم، درس به کول. طالبان تناسته د تلاو په غاړه قیلا قلنا قیلا قلنا. مولانا روم ناسته او درس کوي قیلا قلنا، سوال قائمه او جواب کوي، سوال قائمه او جواب. شمس تبریز رحمت الله علیه راغه او د شات او غلې غوندې ناس چې څه سات تیر شه درس بس کنو. دا شمس تبریز ورنږدې شو ورته وی چې گفت ای غوغا وقیل و قال چیست. اے مولانا دا شور دی چې جوړ کړی دی قیلا قلنا قیلا قلنا داس دی. مولانا روم ورته داسې وکړه ورته وی چې مولوی فرمود نادان لببن بے وقفا خلبن کا. قیلا قلنا سشه ده برمقالات خیرد مندال مخن. د نیکانو خلق خبرو پورې تخان او چې دا قیلا قلنا دا څه شی زما عزیزانو. قیلا قلنا عام خلق څه پوهیږي دا هو، بلکې خدای دې رحم وکړي تا زمونږ د زمانه طالبانو هم دا شوق اوس ورک شوی. قیلا قلنا سوال و جواب چې دی دا اوس كلهم اصحاب الظواهر. شمس تبریز رحمت الله علیه غله کې ناست بیا مولانا روم ورته اوس په غوسه کې ګوري. ناګانا کتابونه د شمس تبریز راواغستو او تالاو ته وګور. مولانا روم نور په غوسه شو چې کتابونه وګورځول تالاو چې سات تیر شه تالاو ته لاس کو کتابونه چرويست ټاپه ورکو هغه نه دوړې و. دا کرامتو د شمس تبریز رحمت الله. اوس زمون په دې ملک کې باز خلق داسې دي چې هغه وي دا دیوبندیان مولیان چې دي دا کرامت نه مني، اولیاء نه مني، بزرگان نه مني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان نه مني. دا څه خبرې بم ډېرې اور عزیزان. علماء دیوبند اولیاء نه منل خو پرېږده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان خو پرېږده. د مدینه منوره سره تعلق د علماء دیوبند دا دی او عقیده د علماء دیوبند دا ده چې کومه خاور سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک لګیدلې ده دا خاور د عرش معلا نم بهتر. دا د علماء دیوبند عقیده ده. د علماء دیوبند عقیده دا ده
چې د رسول الله د روضې مبارک هغه خاورې او ګردې آی پرنجو کې اچولې دي او به په سترګو کې اچولې چې دې نه ښه رنګ به نور چپ. علماء دیوبند د مدینې منورې قجورې د هغې هډوکي میده کړي دي او په داروغ کې اچولې هغه یې خوړلي چې دې نه ښه شفا به په بل څه کې. نو چې د مدینې خاورې کم خلق د عرش نه بهترې ګڼي آبه د مدینې سردار څنګه نه مني او دا اوس د چا عقل مني؟ دا روټي خلاص موټي خلاص چې راټول شوي دي صاحبه. ما وی علماء دیوبند اولیاء سردار منلو خبره نشتا. علماء دیوبند او د دوی منځ کې اختلاف صرف دا دی چې عالم سړی سپاهی او مجاهد پکار دی او دوی وایي چې ملا دې صرف الواخور او تالی سټ وي نور دې تېنه ټک کار نه کوي. نو زمونږ او د دوی جګړه کې په حلوا ده مذهب کې جګړه نشته. مونږ وایو حلوا مه خوره او دوی وایي چې خورو یې. د دې روټي خلاص. دوی دین چې دی یو نمایش فرض کړي. جشن جنډیانې دي او بلپونه دي او نخري دي او سجاوټ دی او دې خصیص ته دوی دین وایي. حالانکه دین د سجاوټ او دین د جنډیانو او دین د نمایش نامه نه ده. دین د یو عظیم سادهګۍ نامه، یو عظیم داسې سادگی چې پیغمبر با په مجلس کې ناستو او د باره به مېلمه راغی نو دومره عام به په مجلس کې ناستو چې د بار مېلمه ته به دا پته نه لګېده چې دې ډله کې پیغمبر کوم یو. لباس به داسې و، شان به داسې و، ناسته به داسې و. په لاره به روانو صحاباو نه به چرې مخکې نه ته صف کې به ورسره روان. په لاره به روانو چرې چا داسې نه دی لیدلی چې پیغمبر داسې روان بلکې داسې به روان. او وی به چې زه ټیټ سر روان، مقصد دا دی چې الله محمد عربي هر وخت ستا په مخ کې سر نه ګوز. زما عزیزان، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د پاره چې کومې قربانۍ علماء دیوبند مور به پیدا کی د مولانا حسین احمد مدنی غوندې مجاهد، مور به پیدا کی د مفتی کفایت الله غوندې مجاهد، مور به پیدا کی د مولانا رشید احمد گنگوہی غوندې مجاهد، مور به پیدا کی د مولانا شیخ الهند مولانا محمود الحسن غوندې مجاهد چې د انګریزانو د لاسه په تور اوبو کې به قیدونه تېرول. دا لوا خواره اوس راپاڅېده وی دا دیوبندیان چې دي اولیاء نه مني او امیان خو دا عوام کالانعام بل هم اضل. دا بیوقوف خلق دی دوی و یاره دا به رښتیا نه مني. دې خوا وګورئ، دا تاسو سره مخامخ زیارت د کوټ عجیب ادر صاحب رحمه الله تعالی و تبارک، دا د حضرت بنور صاحب خلیفہ و. ٹھیک ده، دا چې څه کړي دي په خپلې زندګۍ کې ځان لی کړي که تاسو لی کړي؟ د دې جواب وکړئ. قانون څه دی؟ قانون څه دی؟ تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم
वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, कानून से तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत। अल्लाह वही दा वړاندې چې کوم ټولي ذکر وشه لها ما کسبت، دوی د پاره به د دوی عمل کارآمدي، ولکم ما کسبتم، او تاسو د پاره به تاسو عمل کارآمدي، ولا تسألون عما كانوا يعملون، دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او استاد عمل تپوس به دا غي نه. قانون دا اجواده سره ډېر لوی سره، ډېر لوی ولی او بزرګ، خو د دې مطلب نه ده چې د سکړیو پاغه به خلاصيږي، نه د سکړیو پاغه به نه خلاصي، د سکړیو ځان خلاص کړي. تعالی په خپل وخت کې لارې خودلې دي، د ځان خلاصي لارې درته خودلې. دی خو وګورئ، نوح علیہ السلام برای راست پیغمبر دی، زوی داغه برای راست زوی د پلار پلار نه دی. څه وی ورته؟ یا الله زوی می غر کیږي، الله ورته وی انه ليس من اهلك، دا ستا زوی ستا اهل نه دی، انه عمل غیر صالح، ځکه دا عمل ستا په شان نه، دا د ستا زوی نه. کوم اولاد کردار چې د پلار په شان نو، هغه اډو داغه زوی نه. بل ورځ ماته یو سړی راغی، زکات راکا، مال مونږ خپل مولیان یو زکات پسې ګرځي، ته اوس مونږ پسې راځي. ځه وی چې نه راکه، زه د ګردي غوث نوسیم. مالی ګردي غوث څوک؟ وی په کابل کې یو بزرګ تیر شوی، ما غوتش بزرګو کنه، یا ما زه د آدم علیه السلام نوسیم. کته د ګردي غوث نوسې کنه میای، نو زه د آدم علیه السلام نوسیم، تا نه زما رتبه اوچته ده. دا خبره ده، زه د پلانی نوسیم او زه د پلانی نوسیم. بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی، بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں لیست. وی بنده د عشق شوی نسب دی پریگ دی جامی، د عشق پلار کې فلانه زوی د فلانی هیڅ شی، فلانه زوی د فلانی. جناب محمد رسول الله خپل لور بی بی فاطمه ته وی یا فاطمه تو سلینی ماشیتی، دنیا کې دې کسکاری ما ته وای چې زه وکم. اے بچیان، په دنیا کې چې داسې عملونه کې چې قرآن دې په قیامت کې راونیسي. اے بچیا، که دنیا کې دې داسې عمل کړو چې په قیامت کې قرآن راونیوي، نو زه به دې خلاصولی نشم. پیغمبر لور ته وایي، لور ته هر سړی په خپل کردار په خپل عمل خلاصي، هر سړی به د خلاصي اسباب ځان له په دنیا کې په خپله جوړي، د بل په توره به نه کېږي. ته زما مونځ ما باندې فرض، ما د پاره ته مونځ کولی شي، ما د پاره ته روژه نیوی شي، ما د پاره ته کلمه ویلی شي، ما د پاره ته زکات ورکولی شي؟ نه، زما فرایض بس زه کوم،